لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. د حج قران د کولو لنډه طریقه. اومه پوښتنه: د حج قران د کولو لنډه طریقه څرنګه ده؟ ځواب: د حج قران د کولو لنډه طریقه داسې ده. اول به د احرام غسل یا اودس وکړي، خو غسل کول افضل دي. بیا به د احرام جامې واغوندي. که مکروه وخت نه وي، د احرام 2 رکعاته لمونځ به په پټ سره وکړي. بیا به سر لوڅ کړي، د حج او عمرې دواړو نیت به وکړي. تلبیه به ووایي. تر نیت کولو او تلبیه ویلو وروسته محرم یعنی احرام ولا شو. د هغه کارونو څخه به ځان ساتي چې په احرام کې منع وي. بیا به د عمرې طواف وکړي. بیا که مکروه وخت نه وو، د طواف 2 رکعاته لمونځ به وکړي، او که مکروه وخت وو بیا به یې وځنډوي. تر مکروه وخت تیریدلو وروسته به وکړي. بیا به د زمزم اوبه وڅښي. د صفا او مروه سعی به وکړي. سر به نه خري. بیا به طواف قدوم وکړي. د حج د صفا او مروه سعی د طواف قدوم او طواف زیارت له هر یو سره چې وغواړي کولای شي. د لوی اختر د میاشتې په 8مه ورځ به مینا ته ووځي. یادونه: نور تفصیل د حج قران د کولو په تفصیلی طریقه کې کتلای او اوریدلای شي. لبیک اللهم